د غزني په یو شمېر ولسوالیو کې بزګران د اقلیمي بدلون د پرله پسې وچکالۍ له امله د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او د اوبو مهارولو پروژو غوښتنه کوي. بزګران وایي که دا توکي ورته پر وخت برابر شي د کرنیزو حاصلاتو کچه به لوړه او اقتصادي ستونزې به یې راکمې شي. له ډلې د خوږیاڼو ولسوالۍ دوو بزګرانو وویل په تېرو څو کلونو کې وچکالۍ د غنمو، جوارو او نورو حاصلاتو تولید کم کړی، خو که لوړ حاصل ورکوونکي تخمونه او معیاري سرې پر وخت ورته وویشل شي د اقلیمي بدلون منفي اغېزې به تر یو بریده راکمې شي. دا څو کاله چې د خوشکاوي او بنسته او بارانونو نسته د مو په وطن کې بيخي خوشکاوي ډېرې دي. هغه سابق څنګه زراعت او هغه په مخه نه ځي، هغه لږ چې خلا ټول حکومت موږ چې خدا خواهش دی چې په اقتصادي او بودی ګرځېدو دي بندو کې له مصاریا دي استاسوي کودو دي د غشانو کې د منطقه ډېره زوبله او خراب منطقه ده، بیچاره منطقه د وسیم نه لري. یو څه همکاري چې داسې موږ منطقې سره وسی بیا به ډېره ښه. موږ منطقه وچه منطقه ده، د غرو منطقه ده. په غرو کې مو واورې ساکل کمې سوي دي، نو بارانونه هم ونه سوه. که دغه د غرو اوبه دغه د شیلو اوبه دا موږ ته راوګرځي، د بندو په بندونه راته وتړلی سي او نور کومکونه له موږ سره وسي، نو دغه منطقه به بیرته لږ په پښو راودرېږي. تر څنګ د خواجه عمري ولسوالۍ دوه نور بزګران وایي د بزګرانو تر ټولو لویه ستونزه د اوبو کمښت دی او که واړه بندونه او چکډمونه جوړ شي د باران او واورو اوبه به ذخیره او کرنیزې ځمکې به خوندي شي. باید دولت دیگه متوجه هر چی که باشه متوجه آب باشه. وقتی که آب نباشه هیچ چی نیست، تمام چیز سری آب آبش نموره که مثلا اگه کسی آب در حال خود آب در زیر زمین هست که نموره بخش مردم باید یک چا بزنه که مردم یک کشت کار کنه، یک مالداری کنه. اگر نکنه دیگه خیلی میتونه بدبختی در بدری دیگه مجبوری که مردم از اینجا که ما بول شده برم در شهر که مرا کی نان میده. موږ د زراعت په برخه کې موږ همکاري غواړو چې موږ ته د زراعت په برخه کې کار وکړي او راسي دلته خپله پانګونه او سرمایه وکړي، ځکه چې دا ولسوالۍ کې ښه زراعتي مځکې لري او زراعتي مځکې هم شته، خو د اوبو له امله هغه ټولې شاړې دي او وچې دي. نو که داسې مؤسسه راسي او دلته بندونه جوړ کړي، چکډیمونه جوړ کړي او په کاریزو باندې کار وکړي او د زراعت په برخه کې پانګونه وکړي چې انشاءالله ښه عاید او ښه حاصل به ولري. د کرنې د برخې کارپوهان هم وایي د اوبو منظم مدیریت د اصلاح شویو تخمونو کارول او عصري کرنیزې لارې چارې کولی شي د وچکالۍ اغېزې راکمې کړي. خوشحالي وچکالي دا د خلکو د افغانستان لپاره دا ډېر زیانونه خلکو ته رسوي، لکه اقتصادي زیانونه، ځکه چې دلته زیاتر خلک باغونه لري او د باغونه ټول په اوبه ولاړ دي. که اوبه نه وي بیا دوی ښه حاصلات نشي اخیستی او که ښه حاصلات وانخلي اقتصاد دلته متضرر کیږي د دهقانانو دا خلک. نو دولتونه د مکلف دي چې باید دولتونه نور خارجي مؤسسونه داخلي مؤسسونه او بعضې تجاران باید دلته سرمایه ګذاري وکړي د اوبو د کنټرول لپاره. بل لور ته د غزني د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې له زرګونو بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو مرستې شوي دي او هڅه کوي دا مرستې نورې هم پراخې کړي. د کرنې ریاست کوشش کوي چې خپلو بزګرانو ته نوي سیستمونه او اصلاح شوي تخمونه او نور مختلفه عصري زراعتي سیستمونه معرفي کړي. خوشبختانه سږ هم موږ خپلو بزګرانو ته په حدود د 3250 نفرو بزګرانو ته په 7 ولسوالیو کې اصلاح شوي تخمونه او کودونه توزیع کړي دي. همدارنګه د اوبو او انرژي ریاست مسؤلین وایي په تېرو 2 کلونو کې د غزني په مرکز او ولسوالیو کې 19 واړه بندونه او چکډمونه جوړ شوي دي او پلان لري چې راتلونکي کال کې شاوخوا 20 نور واړه بندونه هم جوړ کړي. راتلونکي کال کې انشاءالله په ډېرو ولسوالیو کې داسې سروېګانې سوي دي، خصوصا په یغو جانو کې چې د هغو اوبو سطحه ډېره ټیټه ده. نو کوشش کوو د افغانستان اسلامي امارت هم د اوبو د مهار او د اوبو د ښه مدیریت په هکله ډېر کوشش کوي او تېرو 2 کلو کې په هره ولسوالۍ کې یو چکډیم د افغانستان د اسلامي امارت لخوا نه جوړ سو. د مؤسساتو لخوا هم دغسې موږ چکډیمو ته ډېر توجه کوو، د اوبو ښه مدیریت وسي او د سیلابو مخه پرې ونیول سي، د اوبو سطحه ورسره زیاته سي. نو په راتلونکي کې په هغو جایانو کې چې د چکډیمو ضرورت وي نو که په ولسوالۍ کې 2 ځایي 3 ځایي دا به سلسله په سلسله باندې انشاءالله تطبیق کیږي. د یادونې ده چې د غزني ډېری اوسېدونکي پر کرنه او مالدارۍ بوختي خو په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون له جدي ننګونو سره مخ شوي دي.